براکی علا بدرت پیغمبر وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را توی چوایا ما ورتوی چه ما اول اشرات الساعه اولنی نخد قیامت صد دارات بیان اول نخد قیامت صد یو دا وی نبی علیہ السلام وی چه دویم وایا وی ما ورتوی چه د جنتیانو اولنی خوراک بسی وی چه دریم وایا وی ما ورتوی چه دا وړو کې چې دی ولی بعضی وړو کې د پلار په شانتي او بعضی د مور په شانتي دا ولی چې درې خبرې مې وکړلې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وایي اوله نښه د قیامت به دی چې یو اور به راوچت شي د مشرق نه او دا خلق به شړي مغرب طرف اور به را رواني د مشرق د طرف نه دا خلق به یې داسې را روان کړی مغرب طرف ته به یې راولي را جمع کوي دا اوله نښه د قیامت ما وی ټیک ما ورته وی چې د جنتیانو اولنی خوراک به څه وی د دواړو جهانو سردار راته فرمایل چې د جنتیانو اولنی خوراک چې دی هغه به د مئی اینی د مئی اینه بخوري د مئی کلیجی چې دا به د جنتیانو خوراکي ان شاء الله الله دې مونږ ټول بوزي د مئی د اینې کباب په جنتیان خوري ان شاء الله الله دې زمونږ د ټولو نصیب کی د جنت د خواهشاتو پورا کولو ځای دی دنیا نه ده هلته به ان شاء الله خپل خواهشات پورا کو ان شاء الله صحابي نبی علیہ السلام ته ویل ته به تا اینو ته خو به ډېر په لوی مقام د الله حبیبه نو موږ به دې اینو تا زیارت به کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او نو وی څنګه به دې اینو ډېره ګڼه به نه وي نبی علیہ السلام ورته وی دا میاشت چې اول راوخیږي نو دې ته ټوله دنیا ګوري که نه وی وی چې خلق یې اینې نو څه تکلیف پکې مخصوصي نه وی نه وی دقه شان به مایي نه یو صحابي پسې راغی وی د الله حبیبه وی ته وایي چې جنت کې به نیري د صفا اوبو نو وی د صفا اوبو نیر چی که نه دنیا کې نو په دې کې چې کورتکاڼي پراته نو ډېر خوند دې اوبو کې چې کورتکاڼ نو د جنت په دې نیر کې به کورتکاڼي د دواړو جهانو سردار ورته وی او یی به خو به کورتکاڼي نه هغه به یاقوت او مرجان هغه یاقوت او مرجان صحابي پسې راغی وی خوب به پکې جنت کې به اوده کېږو نبی علیہ السلام ورته فرمایي النوم اخو الموت نه خوب چې دی دا خو د مرګ ورور دی که نه او په جنت کې مرګ نشته نو په جنت کې به خوبونه نه خوب پکې نشته انشاءالله تش د خواهشاتو د پوره کولو دی نو اولنی خوراک د جنتیانو چې دی هغه د مئی اینه ده وی دریم سوال وی دا زوی ولې بعضې وړو کې د مور په شانتي او بعضې وړو کې د پلار په شانتي د دواړو جهانو سردار ورته وی خو چې د زنانه اوبه په نارینه او په اوبو غالبي شي جو بچې پلار ته لاړ شي او چې د زنانه اوبه د نارینه په اوبو غالبي شي جو بچې مور ته لاړ شي وی بالکل درست وی نبی علیہ السلام ورته وی تا چې څنګه تپوس وکړو اتانی جبریل راغی و اخبرني او ماته خبر نه تا تپوس وکړو جبریل امین راغی ماته وی د دې دریو خبرو جوابونه دادي عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یې زه لږ رامخې ته شوم ما وی د الله حبیبه دا لاس تې راخور کا نبی علیہ السلام لاس دسی کو او ما پکې لاس کې خود ما وی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ما الله یو امنو او تم د الله پیغمبر امنلی تم نبی اخر الزمان امنلی تاکي د نبوت نخې پرتی دي تاکي د نبوت نخې پرتی آدم علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي چې آدم علیہ السلام پیدا شو بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله و خاتم النبیین چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دوو ولو په منځ کې لیکلی شوی چې محمد رسول الله و خاتم النبیین محمد به د الله رسول او اخیری پیغمبر دا د آدم علیہ السلام د پیدایش سره د هغه د دوو اوبو منځ کې لیکل شوی نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د یهود لوی عالم د تورات په امام الانبیاء په لاسې اسلام راوړو او اسلام قبول کو دین اسلام ته را داخل شو ولې د امام الانبیاء تقریر واورېده وی افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام نو خلق به زمونږ وینا ته ګوري زمونږ تقریر ته به ګوري کوشش کو تقریر په دې نیت کو چې د خلقو اصلاح وشي خلق ته څه فایده